د دغه خوب تعبیر لټوم. خوب مې لیده چې د شمشاد سره مې سر لګېږي، د کابل خان خوږه هوا پر پېښور لګېږي. الله اکبر الله اکبر. ځان را نورک ځان پسې ګرځم مسیر لټوم، زم خلیفه صاحب ته د دغه خوب تعبیر لټوم. خوب مې لیده چې د شمشاد سره مې سر لګېږي، د کابل خان خوږه هوا پر پېښور لګېږي، له پانیپت تر سمرقند خورې لښکرې مې وي. مولوي صاحب متوکل له پانیپت تر سمرقند خورې لښکرې مې وي. خوب مې لیدلو چې الوزم او وزرې به وي. لار کې بلا له پانیپت تر سمرقند خورې لښکرې مې وي. خوب مې لیدلې چې الوزمه وزرې مې وي. لار کې بلا داسې اوده ښه ده پایداره مشه، د لر و بر ناره تازه ښه ده قلاره مشه. لاړو د یو بل نه پناه شولو ورکېږو که نه، د باچا خان بابا خبره صحیح چې یو کېږو که نه. پښتون 50 کاله د بل دیوال ته خټې وکړې، وخت او حالاتو ترېنه خپلې خپلې ګټې وکړې. موږ هغه قوم یو سر شیندلو ته څو ځله وځو، سیاست په بل کوو د جنګ میدان ته خپله وځو. موږ هغه قوم یو سر شیندلو ته څو ځله وځو، سیاست پر بل کوو د جنګ میدان ته خپله وځو. موږ د پیړو پخې بدۍ او ډبرین زړونه لرو، تربور وژلو ته برجونه او ترکشونه لرو. موږ د پیړو پخې بدۍ او ډبرین زړونه لرو، تربور وژلو ته برجونه او ترکشونه لرو. موږ هغه قوم یو چې خوشحال را نظر چاودې الاړو، میرزا علي خان او سید جمال را نظر چاودې الاړو. تر سره نه بني من هغه قوم چې خوشحال را نظر چاودې الاړو، میرزا علي خان او سید جمال را نظر چاودې الاړو. در سره نه بني در سره نه مني ګل خان او که مغول پاچا کوي چې شریف راولئ او دغه پاچا کوي. در سره نه مني ګل خان او که مغول پاچا کوي چې شریف راولئ او دلته یې په کابل پاچا کوي. د 1990 کال ګډوډي غواړي، استاد دلته کرکټ نه کبډي غواړي. در سره نه مني ګل خان او که مغول پاچا کوي چې شریف راولئ او دلته یې په کابل پاچا کوي. د 1990 کال ګډوډي غواړي، اسلام آباد دلته کرکټ نه کبډي غواړي. نو د میرزا علي او بایزید روخان ځواني راواخلئ، پښتنو پرېږدئ ګل خاني خوشحال خاني راواخلئ. څه په بړستن کې زړې پښې عمر خوړلی پروت یم، څه په بړستن کې زړې پښې عمر خوړلی پروت یم، چې پر دا خپلو جامو رنګ یم لړلی پروت یم. زه پسې ورشم ورته وایه که پخپله راځي مرګ له ایمانه سره هله، نو بیا کله راځي، او مرګ له ایمانه سره هله نو بیا کله راځي.